د پامیر چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. عزتمندو لیدونکو دا ځل تاسو ته یوه داسې نادره قرآني نسخه ښیم چې بیخي نادره ده. حیران به مو کړي. داسې یوه نسخه چې په ټول ژوند به مو هم نه وي لیدلې. محترمینو، هغه ځوان یا پیغله چې د هغې پر مخ یا بدن باندې زخې دي او غواړي چې دغه علاج یې فقط په 2 یا 3 ورځو کې وشي، نو دغه قرآني نسخه دې عملي کړي. خو مخکې له دې چې د نسخې په ښودلو پیل وکړم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، اول زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته نوره جالبې ویډیوګانې خپرې کړو. راځم طریقې ته. طریقه یې په دې ډول پیلوو. یو پلی هوږه به راواخلئ او ښه به یې میده میده کړئ او بیا به یې د زیتونو په تیلو کې واچوئ. ښه به یې مکس کړئ. نو دا به تر 6 ساعتونو پورې په هماغه ځای کیږدئ پر کوم ځای چې زخه ده، او له 6 ساعتو وروسته به په مسلسل ډول بیا هم دغه طریقه عملي کړئ. نو وبه ګورئ چې ستاسو په بدن یا مخ باندې زخای ورکې شوي دي. د پامیر چینل قدرمن لیدونکو، دا تاسو ته تر ټولو جالب معلومات. تر نورو معلوماتو مو په پاک څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.